د تراب د مرګ وصیت په غور واورئ. دا د کلي او ښاریو پوښتنه وکړه. د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ شه، د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه. په قرار قرار مې یوسه صوابۍ ته، د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه. جنازه مې ملکڼ په څوکو کېږده، د مومندو بجوړو پوښتنه وکړه. په مزه مزه مې کوز کا شنغر ته، په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه. څه خلیل او داودزی په ما خبر که، د آدم او د درخو پوښتنه وکړه. پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي، د هنګو د واو پوښتنه وکړه. خو پټل زما د مرګ یوه ټپاشه، د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه. چې د بنو مازدیګر درنه هېر نشي، د وزیرو بنوسو پوښتنه وکړه. چې د کوټې او چمن په لاره لاړ شې، د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه. بیا په بیړه بیړه راشه کور مې خور ته، د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه. هلته زما د ادبي سنګر یاران دي، په صدا کې د هغو پوښتنه وکړه. ښه بنګشو علي شیرزیو او رګزو ته د توتکۍ د چینارو پوښتنه وکړه. د پکتیا ټولو کامو ته لاس اوچت که، د منګولو او زازو پوښتنه وکړه. د تیرا په تورو غرونو به راواوړې، د خیبر د افریدو پوښتنه وکړه. د خاطر د خاطرو په خاطر وکړې، د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه. د شمشاد په چغو سکو سلام وایه، په شلمان کې د ټاپو پوښتنه وکړه. هزار ناو او باسوال نه چې ورتیر شي، په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه. نارنج ګل مې د پټکي هرول کې کېږده، ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه. د ملنګ یوسو اشعار بچا ته یاد وي، اخوا دیخوا د بانډو پوښتنه وکړه. د کونړ په سردرو جرګه جرګه شه، د بیسودو دورنتو پوښتنه وکړه. په لغمان کې مخترلام بابا زیارت ته، مازدیګر د تیرګاړو پوښتنه وکړه. سیرشاهي یا چرګان درنه هېر نشي، چپرهار کې د ډګو پوښتنه وکړه. د کفن پټکۍ مې خوږ په سر راکېږده، بیا ورځه د خوږیانو پوښتنه وکړه. د سپینغر د جګ دالان لاندې مې کېږده، د ساسوبي د اوبو پوښتنه وکړه. وطنۍ شه لوپټا په ما خوراکه، د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه. تر هغې مې خړو خاورو کې پټ نه کړې، د پریوتو دیوالو پوښتنه وکړه. توقف مې جنازې لپاره واخله، دواړې غاړې د مورچو پوښتنه وکړه. په ما خاورې کړه انبار چې درز وانه وړم، په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه.